حق کی زبان درازی مهاجر رور تسپک الفاظ ویل دا مهاجر په حق کی غلط الفاظ ویل یا داسې الفاظ ویل مثلا یو مهاجر دی یو انصاری دی د دې دواړو مرګرتیا انډیوالي ده دی هغه ته وایي انشاءالله وطن نه به دې شړو دغه الفاظ ویلو باندې د انسان د اسلام د جامع نه د منافقت په کور وردن نه کېږي دا سړی منافق شماري د دوی هغه کړي امدادونه به ضایع شي مهاجرینو سره چې څومره امداد د پاکستان انصارو کړی دی هغه به نست او نابود شي دا هم ډېر ظلم دی پرون چا حکایت راته وکړه د مردان څه ساحه کې سل کوره یا یو نیم سل کوره مهاجرین په شریکه باندې روانېږي او هغوی د خپلې کوټې سپړلي دي او په دې کې کاروایي چا وکړه منافقانو وکړه موږ به مهاجر شړو مهاجر به د وطن نه وباسو یو زبردستۍ ته خبره واړوه چونکې زموږ هر بیان ریکارډ کې راځي او هر بیان بیا نیټ ته پورته کېږي او هغه کم از کم د لاک نه برابره کسان هر جمعې بیان چې کم دی دا نشر کېږي مختلفو کسانو سره چا سره 80,000 کسان په نیټ کې په رابطه دي دا یو بیان ریکارډ شي دا 80,000 کسانو ته ورسېږي چا سره 100,000 کسان چا سره 1,000 کسان چا سره 2,000 کسان او ما چې خپل معلومات کړي دي زمونږ یو بیان د 1,00,000 کسانو نه زیاته کسانو ته رسېږي دې کې مهاجرین رونوي دې کې انصار د پاکستان باشندگان رونوي نو دا ټول کلمات ما د مهاجرینو په حق کې ذکر کړل او څو کلمات د پاکستان باشندگان انصار رونه چا چې مهاجرینو ته په سخته کې ځای ورکړی و چا چې مهاجرین رونو سره امدادونه کړي و چا چې مهاجرین رونه د خپل رور په حیث په خپل در او په خپل کور کې پرېښي وو نو هغوی ته دا پکار دی چې اوس په آخره کې هغه خپل اجرونه هغه ضایع نه کړي اسلامي تاریخ کې دا نمونې موږ ته تېرې شوي دي انصار رونه دی د مهاجرو په حق کې زبان درازۍ نه ځان وساتي هغه یا د حکومت د قانون موافقه یا زبردستی ورسره کېږي یا نور مجبوریت دی یا خپل وطن ته هجرت ماته ځي چار سوي هغې د وتو په اراده باندې دي موږ او تاسې ته دا پکار دی چې هغې سره څنګه چې دا دومره عمر په ښایسته اخلاق ورورولۍ تېر شوی دی چې د مهاجرو باره کې زبان درازي ونه شي بیکار الفاظ استعمال نشي د هغې زړونو ته صدمې ونه رسېږي او هغوی په خپل خیریت باندې وطن ته لاړ شي ګینې بیا به زموږ استاسې هغه امدادونه چې د دوی سره کړي دي انصارو ته چې کوم اجرونه الله تعالی ورکړي دي هغه به ټول نست او نابود او ضایع شي او په دې یو خبره چې د مهاجر په حق کې سپک الفاظ استعمال کو الله دې ونه کړي چې د اسلام په جامه د منافقانو په صف کې شمار نشو مهاجر تسپک الفاظ ویل مهاجر د وطن نه د شړلو الفاظ ویل قرآن کریم په حواله دا د منافقانو چغه وه چې لنخرجن الاعز منها الاذل موږ عزتمن یو موږ به ذلیل او خوار مهاجرین د وطن نه شړو دا د دوی الفاظو قرآن عظیم الشان موږ ته په شپږشتمه سپاره کې دا واقعه بیانه کړې ده چې منافقانو داسې الفاظ ویلي وو چې مهاجرو ته یې ذلیل ویلي وو خوار یې ویلي وو زما معززو زما د بیان نچوړ او خلاصه دا ده چې مهاجرون رونه که د حکومت د قانون یا زبردستی وي ولاړ شي الله به مخکې هجرت اجر دوی ته نه بربادوي هغه به نه ضایع کېږي لاړ دې شي په خیریت دې الله تعالی خپلو ځینو ته ورسوي او انصار رونه دی د دې په حق کې د زبان درازۍ نه ځان وساتي د دې سره چې کوم ورورولي محبت او مغه شان د قایم وساتي او داسې کم نزاکتونه چې منځته راغلل په سرحداتو باندې په هغې کې د عوام رونه ځانونه نه راښکېلی او دا د خپل درمیان کې د دشمنۍ ذریعه نه ګرځئ ډېر مهاجر رونه موږ ته په شکایت باندې رالل وی زمونږ حنفي رونه زمونږ مذهبي رونه زمونږ د طریقت رونه وی د تورخم د جنګ نه بعد موږ ته تندي کې ګونجې راوستې دي د هغې تندي کې ملاوېدو کې فرق راغلی د هغې لهجه زمونږ سره بدله ده دا نقصان دی دا کمزوري ده د دوی دا مقصد چې د پاکستان او د افغانستان د ورورولي او محبت ختم کې سره خاص کر افغانان رونه دی یعنی افغانان مقصد دا چې پښتو زبان والا وي په ټوله دنیا کې زما په فکر زه ډېر وګرځېدم ایران ته بار بار لاړم دوبۍ ابوظبي حجمان او الین مسقط او سعودي او ډېر ملکونو کې زه بار بار لاړم او ډېر وګرځېدم خو زما چې څومره ملکونه ولیدل او څومره ما اسلام ولیده
او د اسلام نه خبر هم د خپل کم علم موافقه. نو دا اسلام را غونډ شوی دی په پښتنو کې راجمع دی. ګوري اسلام د نورو قومونو نه کوچ کړی دی، لګیا دی، روان دی. او پښتنو افغانانو چې کم اصول دي دا تقریبا 98% د اسلام سره موافقه، او ډیر لږ اصول او قوانین به د اسلام مخالف وي. اوس دنیاوالو کفار ټول پټوله چې متوجه دي، کاغه په افغانستان کې دي هم پښتنو ته متوجه دي، او کاغه پاکستان کې دي هم پښتنو ته متوجه دي. دې خبرې ته تاسو ګوري وی خو سیږئ که په افغانستان کې دي چرته په ازبک سختی نشته دی، چرته په ترکمن باندې سختی نشته دی، چرته په نورو قومونو باندې تاجک باندې دومره سختی نشته څومره سختی چې د پښتنو په ولایتونو، څومره بمبار چې د پښتنو په ولایتونو کېږي په هغه نورو دا مسله نه ده روانه. پاکستان کې هم تاسې وګورئ چې څومره زبردستي روانه ده، هغه د افغان قوم سره روانه ده.